خپل بچی دپاره یوه فلسفه د بل د بچی دپاره بله فلسفه دا کم مذهب دی کم دین دی د خپل بچی دپاره یو سره بل دپاره بل سره دومره ماشوم وها چې هغه مړ شي موږ خو چې خپل بچي له ګزار ورکوو نو ما ول سوچ وکړو چې کوم ځای ولوو څنګه یې ووو د بل هغې له خو چې لاس سړی وروړي نو 1 لاک پیرې سوچ وکړي چا سهار ښکل کړی دی زما خواله رالېږلی دی چې راوتو مور ښکل کړو پلار یې غریب دی یو ځای کې بل ځای کې یو 100 روپۍ راجمع کړي تا له راوړي چې زما د بچي نه لوی سړی جوړ شي ته دې سرمن وباسې دا انصاف دی دی وایي زه قرآن ښیم قرآن خو رحمت دی او څوک چې قرآن ښیي په هغې کې د رحمت نه وي منلو خبره دا قرآن الله را لېږلی رحمت دی د دې د وضاحت دپاره یې څوک را لېږلی رسول الله وسلم او هغه ته الله څه وما ارسلناک الا رحمة للعالمین باندچي به ولاړې مچاځې ونه کړي جومات کې څنګه یې پوه وکړو حالانکې مشر سړی و ته یو ماشوم بغیر د وال نه نشي پوه کولی ته یو ماشوم ځان ته نشي رانږدې کولی معاویه بن الحکم رضی الله عنه په مانځه کې خطا شو څنګه رسول الله وسلم پوه وکړو هغه ځوان راغلی وایي زما زینا ته زړه کېږي رسول الله وسلم څنګه پوه وکړو او داسې پسې بیا زه څومره قیسې دي څومره قیسې څه لازم به پوه کوې په چوکا او کمی چوکې ورته نیولي دي او کوړې او هلکه ته به چې حدود د شریعت نافظېږي او زیناکار هغه سزا ده او 100 کوړې دي او هغه شراب چې اوس کې 80 کوړې دي دا کومه سزا ته ورکوې دا څه روان دی 15 ګنټې والی ما چې څومره ویډیو ولیده چې یو استاد به ستړی شو ولاړ بل به راغی بل به ستړی شو بل به راغی خو والله که حکومت داسې سزا ورکوي مجرم له څه ویلي څه چې مړې کوي اولنی خبر هغه موږ دا وکړه چې ستا دا وهل به هم صحیح دا به شفقتي او دې ته به وګوري چې دې وهلو کې فایده شتي او که نشتي وهل د وهل هم بیا طریقه ده د هغې بیا هم آداب دي یوه حدیث کې رسول الله وسلم وایي تاسو کې دې که څوک چاته ادب ښیي د 10 ګزارونو نه زیات به نه کوي د حدیث کې راغلی د حدیث تاسو اورېدلی که نه تاسو ځان له ګډ مولیان یې نه واورئ دا رسول الله وسلم وایي تاسو کې یو کس چې چاله سزا ورکوي نو څه دې وکړي د 10 ګزارونو نه زیات دې نه ورکوي الا فی حد من حدود الله حدیث کې راځي الا دا چې یو شرعي حد قایمېږي لکه اوس غیر شادي شده زیناکار هغه له چې سزا ورکوي 100 کوړې دي سړی وایي خو رسول صلی الله علیه وسلم چې 10 ګزارونه زیات نشته دې حدیث کې وایي چې الا فی حد من حدود الله چې ماشوم ته وایي ګزار نیم موږ وایو او ډېر حدي وکړو 10 نه زیات نه دویمه دا وهل به داسې وهل نه وي چې د ماشوم بدن ته نقصان رسوي نو ځکه فقهاو علماو یو ادب دا لیکلی دی چې هغه ځایونه به وله نه وایي چې د هغې د لاسه د بنده بدن چې دی هغه نیمګړی شي مخ نه منه راغلی ده مخ به نه وایي ویره ما ډېر زیات لیدلي چې مخ والی کېږي په سکول کې هم مدرسو دقه سړی استاذ ته ولاړي موږ به خپله تېره شوې که سکول کې دی که مدرسه دقه شان به درته خبره کړه دا مخ به درې وایي مخ به نه وایي سترګه غوږ سر دغه شان عورت د میچازو ځایونه دغه شان لکه سینه شول د زړه دی داسې نور ځای نه چې ته پوز دی ته په دې نقصان نه رسي هغه ځای له ګزار نه ورکولی شي چې دې ته نقصان ونه رسي دویم
کم ځای چې سړی وایي که ګزار نیم وله ورکړي نقصان نه کوي هغه ځای پورې به نښلي هم نه. لکه اوس موږ اکثر ګزار ورکوو ماشومه په ملا یې ووو. تا ته دا پته شتي د ملا له په زوره ګزار ورکول یا ډېر ګزارونه ورکول دې سره د زړه درزېده بندېږي. ورې نه دي شوي زموږ په دې کورونو کې موږ خو چې موال کوو سم موال کوو که نه. وایي ماشوم ساه بند شو مور یې را منډه کړي نه دي شوي. والی په ملا یي او بند څه شي ساه بنده شي. اوس ملا باندې ته ګزار ورکوې خو دومره نښتی ملا ته دومره نښتی دومره نښتی خو ځکه ملا نه به مړ شي که نه او هغه مړ شو. پتون شو پتون داسې ځای دی که ګزار نیم پرې سړی ورکړي د سړی د پوست ځای دی غوښه ده خو چې دې پتون پورې ته ونښلې دې کې وینه جام شوه دا غوښه توره شوه دا کینسر کېږي. دا خبره ده. بله دویمه خبر موږ دا وکړه چې دې ځای به وایي چې هغه هغې دلته ماشوم ته نقصان نه رسي او که دغه ځای وله وهیم کوم دی چې نقصان نه رسي دومره داسې نه چې په هغې پورې ته ونښلي. بله خبره دا ډېره اهمه ده. ماشوم بغیر د ولي د اجازت نه نشي والی څو پورې مشر اجازت نه یې کړی چې ما تا ته نه ویلي که نه چې زما دا زوی ویلی شي ته به نه وایي او که ضرورت راغی څه به کړي تپوس به کړي. یا که یو سړی وایي چې یاره هر څوک چې بچی سکول ته راولي یا مدرسې ته خو دې اجازت ورکړی دی که دا خبره زه ومنم که بعض علما دا خبره کوي د اجازت ورکړی دی خو د کمو وهلو یې ورکړی دی. او دا بلې مسلې له راشي آیا هغه څه ویلي زما زوی مړ کړي زما د زوی په ملا تغمې ودروئ د مرۍ نه ونیسئ. لکه ما په خپلو سترګو لیدلي چې ماشوم یې دقه شان د مرۍ نه ونیو سبق څه مسله راغله او خبره یې ترې واړولې او د دې مرۍ نه یې داسې ونیو او دیوال یې راواچوي چړق یې وکوسه. یو سړي د اورېدو کیسې د زما په خپله لیدلي. آیا د دې اجازت پلار ورکړی نه. بله مسله من کوم غلطي شتي زمونږ بچی چې راشي په سکول کې استاد والی یم موږ معلومات نه کوو. زمونږ بچی چې د مدرسې نه راشي وایي زه قاري صاحب والی یم موږ تپوس نه کوو. تپوس کې دوه فایدې دي. یو خو که د ده غلطي څه ډېره ورانه وي نو چې موږ دا بچی پوه کړو یو موږ ته دا پته ولګي. دویم که زیاتی کړی نو استاذ ته موږ ووایو چې خپل حد کې ورسره ووایه زیاتی به نه کوې د زما وینه ده زما د زړه ټوټه ده موږ هم نه کوو. که زه درته خپله خبره وکړم زموږ والد صاحب الله یې د هغه قبر د جنت باغچه کې او ډېر لوی شوق و د هغه چې دی علم وکړي او ډېرې منډې والې وي ډېر کوششونه یې کړي وو ما سره. یو دوه درې پیرې ما هغه ته شکایت کړی یو پیر شکایت مو ته د سکول کړی چې سکول کې استاد والی